دلته بسم الله الرحمن الرحیم په ولا تقربا هذه الشجره په دې کې په ولا تقربا هذه الشجره کې یوه مقصودی خبره پاتې سوه. هغه مقصودی خبره دا ده، هغه خبره چونکې د مطالعې د اصولو سره هم تعلق لري او موږ دوی ته یو نوی روح هم رابخشي، نو ځکه هغه خبرې ته برته زه دوباره راګرځم. یوه خبره خدا زده کوي چې زموږ علما د تقربا څخه مخکې زموږ علما د علم روح د دین روح هغه دا ده چې علما کرام ښه مفسرین ښه دا د دغې خبرو ته دا قابل التفات ډېر نه ګرځي، خالي یې رانقل کوي. د مثال په توګه اوس دغه شجره کومه شجره وه؟ دغه چې آدم علیه السلام د کومې شجرې څخه خوراک وکړي دا اوس کومه شجره وه؟ انو په دې کې شجر الحنظل وه، نخله وه، محنه وه، ډېر اقوال دي رانقل کړي دي. شجرة الکافور وه، بیخي ډېر دا اقوال یې ټول رانقل کړي دي. اوس ابو حیان اندلسي څه وایي؟ وایي وقیل شجرة لم يعلمنا الله ما هي. یو درخته ده الله تعالی موږ ته د هغې تعلیم نه دی راکړی، راښولی یې نه ده چې کومه درخته به وي. دی بیا څه وایي؟ هذا هو الازهر. دغه چیش ده دا ازهر. ولې؟ اذ لا يتعلق بعرفانها كبير امر. که وپېژنې څه شي کېږي؟ اوس یو غټه پیدا نه ده باندې مرتبه. وانما المقصود اعلامنا ان فعل ما هلته موږ ته بس مقصود دا دی چې موږ ته دا راوښیي چې د کوم شي څه چې من راسي هغه شی بیا ته وکړې دا سبب د عقوبت دی. ګورئ دا ګرد اقوال ده نقل کړي دي. ګوره زموږ علما هغه په نو دا نور شیان چې دي بیا چې ته وایې نو دا بس راجع ده، ها نو ها راجع ده، نو دا بیا پیدا نه کوي. دا یوه خبره ده مقصودي په مطالعه کې. تقربات الویژم هلته په مطالعه کې بل یو شی. دا رقم زموږ علامه الوسي رحمه الله هغه پر دغه باندې تحقیق کړی دی پر دا علامه الوسي رحمه الله چې د ادم ورداخل سو کوم جنت، انو دا جنت چیرې اسلام یو مسله ده نه تفسیر به اوږدوه نو بیا نو اوږدوه یاره په اسمان کې و، په دریم کې و، په پنځم نو خو هېڅ چاته نه ده معلومه چې د قرآن نه دي ویلي په حدیث، بس دا په څلرم اسمان کې ځای دی، دا په پنځم یا دا پر خط استوا باندې و، دا په هغه ځای کې و، په دې ځای کې و، دا چیرې و؟ نو قانونه رانقل کړي دي. په پای کې الوسي څه وایي؟ وقیل الکل ممکن والله تعالی على ما یشاء قدیر والادله متعارضه فالاحوط والاسلم. معنا کوي فالاحوط احوط خبر والاسلم هو الكف عن تعيينها والقطع به واليه مال صاحب التاويلات. يعني ګوره اوس د دې باندې زموږ د دنیا او د آخرت نه سعادت موقوف دی نه شقاوت موقوف دی. نو اوس په دې باندې اوس بالا په دې کې تحقیقات کول چې یاره یا دا په دریم اسمان کې، دا په څلرم اسمان کې، دا جنت بس په څلرم اسمان کې دی، یا په څلرم کې نه دی، په پنځم کې دی. نو دا شی چې دی کوم شی چې معاشرې ته اجتماع ته ګټې نه رسوي په هغو کې وخت باید نشي تېر. دا زموږ د دیوبند علماو منهج دی. شنیان به جنت داخلیږي که به نه داخلیږي. نو په دا کې اوس ستا د دنیا او د آخرت ګټې چې نه کې هغه تحقیقات زموږ د علماو د حق علماو د دیوبند علماو د ښو علماو د هغو مسیر په دې کې داسې سوی دی چې په هغو کې به ډېر کیسه میسه به نه کړي جوړه. په دې پوه سواست؟ دا یوه خبره وه مقصودیه. دا اوس تی ګرد عمر دا دماغ جوړ کړي چې تی کتاب ګوري دا رقم شیان نښاني کوي، بیا دا تی ته په مجتمع کې خلکو ته په دې فکر ور جوړوي. په پوه سواست؟ دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده امام ابو حیان هغه یوه خبره کوي، هغه وایي په دا لا تقربا کې ده یو خبره کوي. وحكى بعض من عاصرناه عن ابن العربي يعني القاضي ابا بكر. وحكى جرجر منك حكايات کړي دي. بعض من عاصرناه زما بعض معاصرینو عن ابن العربي يعني القاضي ابا بكر
قاضي ابو بكر ابن العربي اغس قال سمعت الشاشي ما ده شاشينا واورد ابن العربي واي قال سمعت الشاشي في مجلس النضر بن شميل يقول إذا قلت لا تقرب بفتح الراء معناه لا تلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كبزم دراي معناه لا تدنو بيا ورجين دي كلمة، وقد تقدم أن معناه لا تقرب زيدا لا تدنو منه وفي دغه حکایت چې د نضر بن شمیل او د شاشي در مابین د شاشي په مجلس کې شاشي وایي چې ما په مجلس د نضر بن شمیل کې دا خبره دا رقم واورېد. دا خبره نقل کړې ده د ابن العربي نه. امام قرطبي په خپل تفسیر الجامع لاحکام القرآن کې دا خبره نقل کړې ده. علامه قاسمی رحمه الله په محاسن التأویل کې چې د تفسیر دی دا خبره نقل کړې ده. ابن عاشور رحمه الله محمد بن طاهر ابن عاشور په تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید کې چې د تفسیر دی تفسیر ابن عاشور داغه خبره علامه صابونی رحمه الله نقل کړې ده. فروائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام کې دا څو خلکو نقل کړې ده؟ قرطبي قاسمي ابن عاشور صابوني. پنځم سړی څوک دی؟ اوس دا خبره صحیح ده که نه ده صحیح؟ اوس نو بیا دلته یو ذهن جوړ کړي چې وروره دا کتاب چې لیکي دغه خوارکۍ دا کتاب چې دی لیکي دا یو انسان دی د دې څه یو سهوه کېږي او دا سهوه چې یو یې وکړي بیا رانقل کېږي هغه اوس ګورئ که سهوه ثابته سي که ناسهوه سي مازې دې ته ګورئ. دا خبره دی ګردو د غیر مطلق نقل کړې ده. ابو حیان خو چونکې مؤرخ ملا دی. کوم ملا دی؟ د ده دا تاریخ د کومه ځایه معلومیږي دی چې د اوله خبره عن ابن العربي یعنی قاضي ابا بکر دی دلته دې ته یو اشاره کوي د مؤرخ ملا. ګورئ په دا یوه تورې کې د ده ملایي معلومیږي. دا ملایي دی شی د ملا دی د ملا دی د هغه ملایي ماته سي سره د ملا چې ملا په یوه خبره نه وپېژني چې دا څونه قدر دی څونه ذوق لري دی څونه روان دی در کومه حده په اوبو کې د ملا دی د ملایي د ملا سره ماته سي چې دی ملا په دوه خبرو ونه پېژني د ده عمق نه کې معلوم د ده ځای اوس ابو حیان معلوم سو چې دا څوک دی یو مؤرخ نه دی تا ته څه وایي وایي ابن العربي وایي اشه کوم ابن العربي قاضي ابو بکر شیم نو دی تا ته وایي چې یو بل ابن العربي هم شته چې هغه څوک دی حاتمي صوفي عربي دی هغه خوارکۍ هغه ابن العربي ده شیخ اکبر دی دا دا تفسیر دی. الشيخ الأكبر أبو بكر محي الدين محمد بن علي دا حاتمي دی دا حاتمي توید دا سلفیان دخوا نه بدی موږ دته زنديق نه وایو بلکې ودته ولی کامل او اکمل او شهنشاه د تحقیق وایو. د دې سړي په کلام باندې هر څوک پوهېږي ولاکه نو دی که خوا به دی که نه به دی دا زموږ دپاره او زموږ خپل بعضې بریلیان که خوا به دی که نه به دی موږ ابن تیمیه شیخ الاسلام وایو. که تی خوا به دوی هم موږ ورته وایو که تی خوښ کوئ موږ ته او موږ یې پروا هم ولاکه په کیسه کې مې هم ولاکئ پېژنو مې هم ولاکه که داسې خبره یې بیا په علمي دنیا کې پېژنو لا ولاکه. موږ ابن تیمیه ته شیخ الاسلام وایو او موږ وایو ابن عربي ته شیخ اکبر وایو. که څوک خوابدي کېږي الله پاک دوی چې نن خوابدي کېږي دی 10 کاله مخکې څه پېژندلی لا نه وایي او که څوک خوښ کوي کېش کوي موږ ته فرق نه راکوي. خوشحاله کېږي موږ خلک خوشحالي او غم موږ ته فرق په دې کې نه راکوي چې غمجن کېږي الله دې دی غمجن کړي لکه سګر زری عبارت د غم ختم نشي او که خوشحاله کېږي خدای دې خوشحاله چې تر قیامت یې دغه خوشحالي بس. موږ ابن عربي ته شیخ اکبر وایو موږ ابن تیمیه ته شیخ الاسلام وایو چې څوک خوابدي کېږي هغه دې در توره تیاره تېر سي چې خوشحاله کېږي هغه دې خوشحاله سي په خپل کورو کې. صحیح ده؟ دا خلک باید وویني چې د دیوبندیانو د تحقیق طرز له هغه دی. ابن العربي څوک دی؟ شیخ اکبر دی. که څوک خوابدي کېږي توره تیاره لا نږدې ده در تېر دي سي. او ابن تیمیه څوک دی؟ که څوک خوابدي کېږي در توره تیاره دی په اخوا لا پسې وغورځئ. ابن تیمیه شیخ الاسلام دی توره تیاره نږدې ده در تېر سئ. ابن العربي شیخ اکبر دی توره تیاره نږدې ده در تېر سئ. پوه سواست؟ دا زموږ دیوبندیت دی. دا چې دی دا مجسمه جوړوي
نو دا د دې د ضیق دی، ضیق چا چې په یو فن کې کیسه جوړه کړې بس د هغه فنګر کتابونه ګوري، دی شاوخوا او مخ بل دی په کوڅه کې روان دی، دی خالي په کوڅه کې د متکلمینو سره روان دی. زموږ په ماتوریدیت کې خبره نشته، خو موږ په چا فتواوې نه لګو. په پوه شوه، ځکه موږ په کوڅه کې نه یو روان. زموږ د دې اصلي فرق دا دی چې دی په کوڅه کې روان دي خواران. په پوه شوه؟ خیر، نو دی تا ته په دې تحقیق کې دا وایي چې دغه ابن عربي نه درښیم چې دا حاتمي دی. دلته زه یوه بلې خبرې ته ځم. کومې خبرې ته ځم؟ دې خبرې ته ځم. یو دغه ابن عربي دا دی وایي چې پر د عربي باندې الف لام نه راځي. دا بل زبردست تحقیق دی، واورئ. دا هغه وخت کېږي چې انسان هم دا ځای خوړلی ام دا ځای کې خوړلی په علم کې، بیا دا رقم کېږي. اوس ورته ګورئ چې زه ته څه وایم د دې بعد. دا درد دی زما قسم په الله که دا غرض دی چې زما ور نیکه ډېر ښه پیر تېر سوی، اگر چې زموږ په نیکهګانو کې د نیکهګانو څه علم شته، تی ولاړ شي د هغه د زیارت خوردې واخلي، نو دا دوې حوالې زما سره واورئ. یا ورور دا علم دی زما، دا مه منئ، دا علم دا ومنئ، ورجګ شئ په کتابو ویې ګورئ. د دغه ابن عربي د ما سره در 100 زیات کتاب را سره دي. ته د بریلویانو دنده یې لکه د رقاصان ده چې وایي دوی د تصوف سره نه دي جوړ. زه بل څوک ولاکه ګوم د فتوحات مکیه ما دغه رقم کتلی د ټوله فتوحات مکیه چې په دې کې هر شی شته هغه ما پیرس کړی دی. دې کیسې بله پسې پرېږدئ. نو اوس راځئ ابن عربي. ځینې خلک دا وایي چې پر ابن عربي چې دا صوفیزم راسي نو د ده پر عربي الف لام نه داخل کېږي، ابن عربي ویل کېږي. او هغه ابن العربي چې هغه عارضة الاحوزي لري، 3 احکام القرآن نه لري، په علوم الحدیث کې کتاب لري، هغه محدث دی مالکي، هغه پر هغه الف لام داخلېږي، ابن العربي ویل کېږي. خو دغه فرق رد کړی دی. دوی ورته حافظ وایي، دا صاحب د المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي احمد بن محمد بن صديق الغماري رحمه الله. دا هغه یو کتاب دی، الجواب المفيد للسائل المستفيد. په هغه کې دا خبره راخیستې ده. کومه خبره؟ چې د ابن عربي حاتمي او د ابن العربي مالکي فرق پر د الف لام کېږي. هغه وایي دا فالتو خبره ده. بس دی په یوه طرف کې په ابن عربي مشهور، باقي دا خبره نشته. بیا وایي دا د عجمو کار دی. بیا دا واقعا نقل کړی دی، الجواب المفيد للسائل المستفيد. دا د کوچنۍ رساله ده، تقریبا شاوخوا 1.5 سل در 200 صفحو پورې وي. په دې کې د ډېر ښکنځل هم کړي دي، الله پاک دې در ورتېر شي. حتی معاویه رضی الله عنه ته، حتی امام ابو حنیفه رحمه الله ته، الله پاک جل جلاله دې دته بس بخښه وکړي، الله دې در ورتېر شي. نو اوس موږ څه کوو؟ دا هم ډېر بد ملا دی. دا د غماریانو کورنۍ نه دی، عبدالله ابن صدیق الغماري دی دغسې دا زموږ مړی بیا خپل ورور وایي، زما ورور هم وایي د امریکایانو سړی دی، ګردو ته کړي دي. کوثري صاحب باندې دم ډېر بېکاره کار کړی دی. خیر بهرحال ته نه اوږدوم دا، خو الله سره د دې چې کوثري صاحب د دوی سره جوړ، معلومه خبره ده د الله دپاره بیا کړی. او دغه خبرې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله ته دغه دا هم د کوثري صاحب په مخالفت کې دا خبره هلته کړې ده. بس خیر، الله تعالی دې ټولو ته، الله پاک دې ټولو ته عفو وکړي، رب العالمین دې موږ ته هم عفو وکړي. دا علما دي تېر سوي دي، دا هر څوک چې ښه ملا یې هغه خامخا څه شی لري. صحیح. اوس زه کومې خبرې ته تلم، هغه دا خبره کړې ده، وایي دا د عجمو دا کار دی چې پر هغه شي باندې چې الف لام نه داخلېږي دی پر داخل، چې پر داخلېږي دی زندیر کړي. وروسته یې بیا څه ویلي دي؟ بیا یې ویلي دي چې یو سړی د مکې څخه مدینې منورې ته تللی، بیا هلته چا ته دا وایي چې زه مطلب چې اشتري اريد من مدینة الى المکة. دا توري دا رقم د زما روایت بالمعنا دی، نور بیا ته حالت خپله وګورئ. نو هغه ته څه غواړې چې درنه؟ هغه ورته زه هېڅ شی نه غواړم، ته دا یې وکړه د دغه مکې څخه د الف لام لرې کړه، پر دغه مدینه باندې داخل کړه، زه بس دغه غواړم، دا یو کار وکړه. خو بیا هلته ده دا خبره کړې ده چې پر عربي باندې هر ځای الف لام داخلي. خو بیا د هغه وروسته دا خبره بیا په کتاب کې نشته. ما بیا لیدلې دي چې عربي بغیر د الف لامه، دا د بخاري په رواتو کې راوي، بیا ما لیدلې دي چې په هغه په نسب کې دغه رقم و، عربي هم بیا الف لام داخلي سو، والله اعلم. نو دی دا درته وایي چې دغه ابن العربي ښیي. صحیح سو؟ دا خو دا خبره سوله چې دوی دا خبره کوي چې د نظر ابن شمیل په مجلس کې شاشي وایي ما دا خبره اورېدلې ده. نو دا هغه 4 تفاسیر نقل کړي. اوس چې ته تفسیر نقل کړي ښه، ته اوس در قرطبي ښه، نو قرطبي نقل کړی ده، نو قرطبي نقل کړی ده باره چې ته ورته دا خبره غلطه ده ښه، نو ته اوس در قرطبي ښه په پوهېږې، ښه ته اوس در صابوني ښه په پوهېږې، ښه ته اوس در قاسمي ښه په پوهېږې. ته ورته یا وروره نو دا تاریخ دی، دغه خوارکۍ اوس دا وایي ورته ګوره. وفي هذه الحکایة عن ابن العربي من التخلید ما يتعجب من حاکیها.
په دې کې دونه تخلیط شته چې کوم څوک دا را حکایت کوي دا په اصل کې را نقل کړی چا دی؟ قرطبي را نقل کړی دی. دغه راز هم تقریبا هغه دی چې سړی به دې ته د ډېر حیرانېږي چې دا څنګه نقل ولې وهو قوله سمعت الشاشي في مجلس نضر بن شميل. شاشي د نضر بن شميل په مجلس کې څنګه اورېدلی دي؟ ولې وبين الشاشي وبين النضر والشاشي من السنين مئون. د نظر او د شاشي په مابینځ کې کلونه په سلهاو دي. د نظر او د شاشي په مابینځ کې نو دا امکان لري چې د یو دې بل ها نو دا ګوره مؤرخ عالم دی. ما ته ویل مال د په منهج کې دا هم دی چې دی مؤرخ عالم دی. دی خلک پیژني. دی چلته قاضي ابن العربي یعنی قاضي ابابکر ښه الا ان کان خو بیا که سمیږي څنګه به سمیږي؟ دا رقم سمیږي چې یو ځای د هغه ځای نوم مجلس نضر بن شمیل ډېر په ګرانه سره سمیږي. د یو ځای د هغه ځای نوم څه شي؟ مجلس نضر بن شمیل. په هغه ځای کې په دا ځای کې نو بیا شاشي ناست دی دا خبره یې اورېدلې ده بیا نو بیا صحیح کېدلی شي. نو اوس که چیرې دا ځای یې خصوصي د ګردو خبره صحیح شو خو که دا ځای نه وي نو هغه پنځه مفسرین 4 مفسرین چې مې درته ذکر کړي خطا شوي دي که نه؟ خطا شوي دي که نه دي؟ او دا ابن العربي چې دی دا در دوی ټول مخکې دی 488 کې وپاتې. نو دی دا خبره یکې بعد د ګرې زره را نقل کړې ده په مابینځ کې دا د ده پر کلام نه دي پېښ شوي. ګردو د قرطبي څه وړې ده خبره نو قرطبي پکې خطا شو. دا 4 خود به خود پکې خطا شو که نه په مابینځ کې بیا دا دی پر پېښ شو د ده پر کلام باندې بیا موږ پېښ شو. نو علم د الله هبې دي چا ته یې وخوا ورکړي چا ته یې څه شي وکړي د علم د راپورته کېدو دپاره کار باید وکړو. چا دپاره؟ زما په خبره پوه شواست؟ نو ګورئ د تحقیق دا طرز طریقه دا دغه رقم شوه چې ته بیا دا رقم کوې بس اوس به پر دې باندې نه ټینګېږي چې بیا ورسره دغه وایي دا دی زه به بس قرطبي لیکلی نو قرطبي لیکلی بس بلا بیا ته ورسره منې بلکې دا خبره نه ده. دویمه دا ده چې دا سړی په دې کې ماته ته یوه خبره بله کړې وه چې دا ډېر پر کتابو باندې ډېر دسترس لري. په دا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین په دې کې دی دا فتكونا من الظالمین کې دی دا ګرد آیات باندې چې کوم تفسیر دی دا تفسیر دی نقل کوي د امام قشیري رحمه الله. قشیري پېژنئ؟ د رسالة القشیریه والا قشیري خو د قشیري رساله نه یادوي چې رساله کې ویلي دي کتاب یې نه یادوي. د قشیري د کومه کتابه دا نقل کوي؟ لطائف الاشارات. لطائف الاشارات دماغ بور خرابوي د بریلیان. لطائف الاشارات دا د قشیري تفسیر دی. موږ ته د کومه ځای رامعلوم موږ سره ګورو یا دام ګورو بیا د ابن عربي د سره ګورو و د قشیري خو ګورئ د آیات ټول تفسیر د ظالمین و دې خواته ټول دا ټول د قشیري سره اخیستی دي. خو د قشیري حواله په هغه ځای کې راوړې ده چې په کوم ځای کې تورې هم د قشیري راخیستې دي. په دا نور کې روایت بالمعنا کړی دی دا په خپل دغه یې اړولی دي خو دې هغه ټولې هغه خبرې خو دا زه نور نه وایم زه نور دا شی نه وایم. دا تی دلې د بحر محیط خو عام کتاب دی د هر چا سسته تفسیر د لطائف الاشارات د قشیري نسته. نو زه دا ځای په قشیري کې درته وایم چې په قشیري کې دا خبره څنګه ده راړو. قشیري رحمه الله دغه عبارت چې وایي داسې وایي وکل ما منع منه آدم توفرت دواعيه الى الاقتراب منه. فهذا آدم علیه السلام آدم چې وایي کله منع چې څوک د کاره څه منع کې بله د سړي شوق ورته کېږي چې څوک د کاره څه چش کې وكل ما منع منه ابن آدم توفرت دواعي الى الاقتراب منه. بس بلانو د اقتراب دواعي سره را دغس بیا وایي فهذا آدم علیه السلام أبيحت له الجنة بجملتها ونهي عن شجرة واحدة. دغه آدم علیه السلام د امام قشیري وایي دا آدم علیه السلام ټول جنت ورته مباح او ورته رواس خدای فليس في المنقول أنه مد يده إلى شيء من جملة ما أبيح. په دې کې په منقولي توګه موږ ته نه در معلومه چې پلاني شیان آدم علیه السلام وخوړل پلانی شی دونه وخوړل پلانی شی دونه او دغه شی چې دا کوم شی منع سوی هغه دستي راته رانقل هغه دستي د سواقیس او د دې څخه مخکې چې دا کوم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا بديك شدكم كأن فيه إشارة إلى أن الذي يليق بالخلق السكون إلى الخلق والقيام باستجلاب الحظ. وآدم عليه السلام وحده كان بكل خير وكل عافية فلما جاء الشكل والزوج ظهرت أنياب الفتنة. آدم عليه السلام سړی چې یوازې
دونه مشکل نه پیښیږي. وایي چې آدم علیه السلام یوازې و، خو چې هوا انا ورسره راملګرې شوله بس براخونو سره ملګرې شولو په دوه باندې باره د سړي سلا پر ووځي پر دغسې لږ پر ور راډېر شي بس بله دغسې کیسه شوه. دا هم دغه کړې ده. دا علامه قشیري رحمه الله دا مې دې درته را ذکر کوي. دا قشیري هلته ده په یوه ځای کې یاد کړی دی، خو دغه ملایي زه ورته درښیم چې د ملا ملایي دا رقم په زوروره ښایسته انداز باندې چې ملا ملایي دا رقم معلومېږي. دا مخکې تورې هم د قشیري دی، شاید یې نورو خلکو به م ویلي، خو چې هلته سړی ورته وګوري قشیري یم کتلی دی یم کتلی سړی په پوهېږي چې دا هغه توري دي، خو هلته یې په دونه زبردست کور کې اړولي چې هېڅوک یې نشي احساسولی چې دا توري دي. خو چې د کومه ځای بیا نوم ذکر کړی دی د هغه ځای څخه بیا پر هغه توري نقل کړي دي. دا ته وایي امانتداري او دا ته وایي علم. اوس که ته د چا څه نقل کوې او دا نه غواړې چې دی ذکر کړي، بیا به د ده خبره د ده په کور کې نه ذکر کوې، بیا به بلکل اړه بیا که ته حواله نه ووایې ته علمي خیانت تا نه دی کړی. ځکه علم خو ټول منقول دی، یو د بل څه زده کړی دي، نو هر څوک یې په خپلو الفاظو تعبیروي. خو که ته د الفاظ نقل کوې د ده په د الفاظو کې هم دغونه خوند پکړی دی او بیا حواله نه وایې، او دا کار هم سته بیخي ډېر سته چې سړي متعدد کتابونه پر متعددو مواقعو په متعددو مواضعو باندې په متعددو موضوعاتو کې دا سره رایوځای کړي کتلي. دا ته وایي دراسه د مطالعې، دا ته وایي چیش دراسه د مطالعې، چې سړي په مطالعه کې داسې په دراسو دا مطالعه کړي هغه ته بیا ورمعلومیږي. دا شی په کتابو کې خورا ډېر سته. د دې پر برابر باندې هغه یوه مشهوره واقعات یې نه ده اورېدلې، بستان المحدثین کې امام عبدالعزیز شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمه الله، او دا رقم قیمة الزمن کې عبدالفتاح ابو غدا رحمه الله، او دا رقم شذرات الذهب في اخبار من ذهب کې ابن عماد رحمه الله لیکلی ده چې امام سیوطي رحمه الله او امام قسطلاني یا قسطلاني، که زه په دې ضبط کې ما در لاړولی قسطلاني یا قسطلاني، دا رقم دی ان شاء الله غالب دا دی. خو که چیرې دا ما در لاړولی و بس دی وکړي دا زما دا غلطي راوباسي، خو چیرې بیا راباسي زما دا غلطي. بستان المحدثین کې چې شراح د بخاري هغه کوي هلته یې قسطلاني راخستی دی، هلته یې دا ضبط صحیح کړی دی. که زه غلط سوم زما به غلطي ووځي، تی به هغه ځای وګورئ، نو هلته بیا دا زما غلطي وګورئ که دا ځای زما غلط ویلی و، نو لا هغه کې دا وایي یا قسطلاني دی یا قسطلاني دی. وایي د المواهب اللدنیه دغه کتاب چې د ولیکي، نو دا چې سیوطي وکاته عباره سیوطي په پوس چې دا زما د کتاب څه چیش کړی ده اخذ کړ، ټول زما کتابونه سره راخیستي، کوثر زما کتاب یې سره رالیکلی دی، ما چې سره دی زما کتابونه باره خیر پر دی دا دعوه سره راوکړه چې دا تا زما د کتابو څه، خو دا هغه نه منله. نو بس خیر دا نو چیرې څوک مني؟ ملایان دي د خپل وخت علما دي، دا علما دي په هره زمانه کې علما دي، نو دا سهوه کې ممکنه ده په هره زمانه کې ممکنه ده. دا د دې سره چې د سهوه کړي دا به ادب کوي، دا بیا لازم د علم دی. صحیح سو؟ نو ځکه موږ وایو چې ابن عربي شیخ اکبر دی که څوک خوابدۍ کش کوي، او ابن تیمیه شیخ الاسلام دی که څوک خوابدۍ کش کوي. په پوه سواست؟ ځکه موږ دا وایو چې ابن عربي شیخ الاکبر دی که څوک خوابدۍ کې نه به دی زندیق بولي، او ابن تیمیه بیا چیش دی شیخ الاسلام دی که څوک خوابدۍ کش کوي دی بیا چیش بولي، دی غدال و مغدل بولي. نو موږ دغه نه کوو، ته د دې څه خوا نه بدو، دی بیا زموږ څه خوا نه بدي، دغه نه خو به نو کوی سي یاره چې زما په کوم شي خوا بدېږي ته د هغه خلاف کوې، زه خوا نه بدوم. نو ته خو نو خالي دغه نه وکړه، ما خو نو بیا برداشت که در سره، زه خو نو پر دا مزغو در بهېږم پرېږدم دې نه. صحیح سو؟ ما به هم برداشت یې لکه زه چې تا برداشتوم. صحیح سو؟ دا اوس ما کومه خبره وکړل چې سیوطي رحمه الله څه شي وکړله چې دا په پوس دا خپلې خبرې انسان پېژني، خپلې خبرې نه دي چې د ده خبره ته کوي، هغه چې ته چا ته خبره وکړې هغه زما خپلې خبرې چې څوک یې په مجالس کې کوي ما ته رامعلومېږي چې دی زما خبره کوي، ما ته خپلې خبرې رامعلومېږي، ټول یې پېژنم، ملایان یې کوي، پر سټیج یې کوي، ما ته رامعلومېږي چې دا خبره زما ده دی کوي. ځکه هلته ما ته رامعلومېږي چې دا کتاب اوس چاپ دی څونه، دا ملا دا کتابو سره څونه ولتیا لري چې دی دا خبره کوي، دا ملا دا کتابونه په څونه سویه کې لري چې دی د ده خپله علمي سویه څنګه ده، نقل چې سړی کوي معلومېږي چې دی څنګه نقل کولی شي. بهرحال هر چا ته معلومېږي دا. نو سیوطي هم خپل کتابونه وپېژندل. بیا خو دا خبره خیر سره پاته سوه، بیا وایي چې د شیخ زکریا الانصاري په مخ کې وایي دوی سره را دغه سو، دا په دغه کتابو کې شته، دا واقعه وګورئ. بیا سیوطي رحمه الله ورته چې دا
تا دغسې کړي دي هغه نه منل بره دی یو ځای ورته راوړی ښه دا ځای دی دا روایت تا نقل کړی دی ته وایه چې رواه النسایي ښه نسایي خو یو سړی دی ښه د نسایي خو ډېر کتابونه دي ښه دا خبره چې دا زه کوم دغه روایت دا تا چې په دغه ځای کې بیان کړی دی دا نسایي په کوم کتاب کې ولی دی عمل اليوم واللیله کې دی سنن کبرا کې دی مجتبا کې دی مجتبا دا د دا یو نوم دا مجتنا هم دی مجتبا هم دی د دا یو کتاب نوم په کوم کتاب کې دی بیا په هغې کې په کوم ځای کې دی ویې درول ښه دا بل روایت تارول رواه البیهقي ښه بیهقي خو سړی دی سنن کبیر سنن صغیر شعب الایمان او دا دلایل النبوه په کوم کتاب کې دا خبره کړې ده بل ځای ودره 3 ځای ودره بس بلا خو دا مناظره پر دې باندې اختتام ته ورسېده چې د سیوطي په ګټه تمامه شو خیر ولاړو بیا وایي امام سیوطي رحمه الله په اخره زمانه کې به دروازه په ځان پسې بنده که او انفراد چې اختیار کوي نو بیا قسطلاني رحمه الله لږ سر لڅې پښې ورلی درګاه ور وټکوي هغه ورته ویل څوک قسطلاني والخیر ول هغه پخوا چې هغه یو کیسه وه هغه خو نو هغسې وه ما ته به بخښه کوې ټول بس بخښه مې درته کړې ده خو دروازه یې ور خلاصه نه که نو نقل چې د چا څه کوې که په لفظ ځین کوې نو بیا کېدلی سي چې که ته خداپرست سړی هغه خلک خداپرست نو بیا دې دا ته مجبوره کړي چې لږ سر لڅې پښې د دروازې ته ورسي او که نقل په معنا کې کوي بیا به خپلې خبرې ته دی ښایسته که ور اغوندې چې هغه بل خلک ګیر کړي په دا ځای کې چې امام ابو حیان الاندلسي رحمه الله او تفسیر قشیري ته ورسره وګورئ د قشیري خبره ابو حیان اندلسي په دونه ښایسته کور کې پیش کړې ده چې بیا برته ته قشیري ګورې هغونه خوند نسته کې په پوه سوه سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین